غوښتنه ارزو مې دا ده چې دا نرخ کنټرول کړي. په ښار کې داسې حالت روان دی چې د خدای دپاره هېڅ نه زکات او نه خیرات ولاک ورکړي او نرخونه په دغسې چنده لوړه سوي دي چې داسې مسکینت را مخامخ یو چې د ماښام د نصف برابروي. او دلته دوی ظالمان چې راسو دغه نرخونه لوړ کړي چې بیخي بدبختانه چې د سختو مشکلاتو سره مخ کړي یو. نو ښاروال صاحب زموږ ډېر خوشحاله یو له ټول ښاروالي کارمندانو له ټولو زموږ ډېر راضي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا به ډېره غټه شکري چې دوی چې نرخونه کنټرول کړي. او دلته اوس ډېر خلک د بېوزله مهاجر راغلي دي د ایران د پاکستان والله او بالله قسم درته کوم چې ماښام ځي پر کورو باندې ډوډۍ تلي ماښام بچیان ته برابروي او دوی ته چې راسي دغسې نرخونه اوچت کړي لوړ کړي چې بیخي ته خدای پاره 2 ورځې کېږي د ایران جنګ شته دي مګر نرخونه دونې لوړ سو چې اسمان ته پورته سوله. دغه زه قسم درته کوم اوس ورولمه یو تجار دی هلته زه یې ورغلم پټ زه نه لیدم یو سړي سره غږ یې خبرې کولې ول د 3 میاشتې شی مخ کېږدي دي د 3 میاشتې اوس یې ورولم شاوبیت پر تېروم خپله په ګناهکار ول 3 میاشتې شېږدي ورته موږ وباره په دغه روژه کې ورکړو خدای موږ یو لاسرسی راسره راوړو. اوس هم در ښیم ورولم دی چې دغسې شرایط دي چې د دوی د 3 میاشتې دا جوري جنګ شته د خدای پر جوري ورځ کې د ور نرخونه دوی لوړ کړله. دا خو لا میاشت چیرې د وخت چیرې په دا روژه کې سړی رحم کوي شفقت کوي انساني کوي سر اخلاص و مسجد ته ځم د الله تلاوت کوم مسجد ته چې راوځم نه خدای پېژنم نه رسول پېژنم که آرام خورم که ښه کوم که بد کوم دا خو ته بچیان ته وړې ته مې لږ رحم کوه ته راسه بېوزله خلک دلته پر سړکانو پراته دي وږي تږي دي چې ته دا رقم انسانیت غږی نو موږ چا ته اواز پورته کړو. د ښاروالۍ د ښاروال صاحب مبارک زه ډېره شکري کوم چې پر موږ باندې رحم وکړي او د والي صاحب څخه د نور اسلامي امارت مشرانو څخه غوښتنه لرم چې په جدي توګه دغه رحم وکړي ته راز بر ښار کې خلک پسې واچوه په تجارانو پر سمندرانو پسې ورسه د سهار پر ودرېږي خدای موږ د خدای په لاس ما باندې رحم وکړه مګر نه کوي چې ورسه قسم به خدای ورور 3 میاشتې شان خو لګېږي دي زه شواهد پر لرم زم په وړه پر خپل غوږو ګناهکار غوږو مې وردل په روم افشین پر 2 بجو زه وروره پر بچه جماعت راووتم زه رالم یو سړي زما واردله نو دغه رقم موضوع ده نور کومه غوښتنه نه لرم د اسلامي امارت څخه ډېره مننه کوم.